محفل باشکوه به مناسبت 24 اسد چهارمین سالروز پیروزی بر حق مجاهدین امارت اسلامی با حضور پرشور معینان وزارتخانه ها، مسئولان محلی و مردم مجاهد لوگر در استادیوم ورزشی این ولایت بزرگداشت به عمل آمد. مسئولان ضمن تبریکی این روز پر افتخار در 24 اسد بر قدرت جهان شکست خورد و پوزشان به خاک یکسان گردید و آنان افزودند که شب و روز در عرصه آبادی کشور تلاش دارند. قبل از امروز در 24 اسد سال 1400 هجری شمسی نخل جهاد و مبارزه مردم مسلمان و سربلند این سرزمین علیه اشغالگران ناتو به سرکردگی امریکا و اداره دست نشانده آن به ثمر نشست. کایان په خپل په اعتراف کاوه چې دلته د اشغال په نیت راغلي وو. افغانانو د هغوی د اشغال په مقابل کې هغه تاریخ سازه قرباني وکړله چې د تاریخ په زرینو صفحاتو کې به د قیامت پورې خوندي وي. 20 کاله د ټولې نړۍ سره مقابله یو غریب او بیچاره ولس دا ډیره سخته مقابله ده. دا د تاریخ په صفحاتو کې بدیل او مثیل نه لري. همچنان سخنرانان پیروزی مجاهدین امارت اسلامی و شکست اشغالگران را ثمره ریختاندن خون هزاران شهید وطن یاد نمودند و از مردم خواستند که در عرصه حمایت و تقویه نظام اسلامی همکاری نمایند. قهرمان مجاهد ملت په ملاتړ باندې هر امپراتور ته داسې درس ورکړی چې نه یوازې دا چې د دوی صفر طاقت په صفر کې ضرب کړی بلکې د نړۍ دپاره یو تاریخ سازه شکست او ماتې ګرځېدلي. مونږ او تاسو خپل فرض عملي کړل. الله رب العزت مونږ او تاسو ته نصرت را په برخه کړل او دوی وشرمېدل. یوازې امریکا نه بلکې ټوله کفري نړۍ. قابل یادآوری است که در اخیر مراسم با نمایشات رزمی از سوی ورزشکاران به پایان رسید.